کتونکو دلته کې زموږ سره یو بل ملګری موجود دی، د هغه نه هم پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږه کوم ځای یو نوم دې څه دی؟ نوم مې جاوید دی، د سرپاین یم. دا راته ووایه چې د اتو غویانو څو خپې؟ اتو غویانو 14. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږه نوم دې سره د کوم ځای سره تعلق دی؟ زه خو د بازار اوسېدونکی یم، سردار داود مې نوم دی. یو تپوس نه کوم جواب یې راکړي؟ یاره خو بس جواب د ورکولو دغه وجو در به کوم او کو نه وجو بس بیا به هغه کوم څیز دی چې غاښونه شته خو خولې نشته؟ غاښونه شته او خولې نشته؟ ښه پیدا کړه کوي. د هغې خو غاښونه هم شته خولې هم شته. یاره په دې کې ورته پاتې راشم اورې. جی نوم هم څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زما نوم ساجد الله دی او د خاص د تالاش بازار د کلپاڼۍ سره تعلق ساتمه. یو پوښتنه درنه کوم، جواب یې راکړئ. ان شاء الله تعالی که بس راتلو در به کوم او که در نه راتلو نو داسې خو به ویم چې نه راځي. دا راته ووایي چې اوښ انډه چې که پی شوده کوي، دا اوښ چې دی نو دا پیم کوي او د خیره سره او بچې راوړي. او انډه خو نه اچوي؟ نه جي انډه خو نه اچوي، یاره انډه خو نه اچوي جي. یو پوښتنه نه بله کومه، لس پېرې راته دا زر زر ووایي چې د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو. ها د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو، د ډک ټرک د ډک ټیر ډز وکړو، د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو، د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو، د ډک ټرک ډز ټیر ډز وکړو، د ډک ټرک ټیر ډز وکړو. قدرمندو کتونکو دلته راسره دوه ماشومان موجود دي، دوی نه هم پوښتنه کوو. ماشومانو ته راته ووایي چې د کوم ځای کې؟ سیری. نوم هم څه دی؟ اسیپو. یو پوښتنه نه کوم، جواب یې راکړي. دا راته ووایه چې د ویسټ انډیز کې ماشوم و چې دی غاښونه توري که سپین؟ سپین. سوچ پې وکړه. کتونکو دلته کې راسره یو بل ملګری موجود دی، هغه نه هم پوښتنه کوو. جي خوږه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږه نوم دې سره د کوم ځای سره تعلق دی؟ غني یم او د باغدوش خیل. یو تپوس نه کوم، جواب یې راکړي. راتلو جزر بیګ. دا راته ووایه هغه کوم څیز دی چې خوله یې شته او غاښونه یې نشته؟ خوله یې شته. پته نه لګي. یو تپوس نه بل کومه، دا راته ووایه چې د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو. دا راته لس پېرې زر زر ووایه. د ډک ټرک هغه کوم شی دی چې غاښونه یې شته او خوله یې نشته؟ کوم شی دی چې غاښونه یې شته او خوله یې نشته؟ دا دی. زر وایه زر وایه، دومره ټایم پکې نشته که نه؟ 30 سیکنډ. نو خو هغه ماشوم خو خوله یي. یار دا چې خوله یې نه غاښونه یې نه، هغه څه شی دی؟ یو پوښتنه نه بله کومه، دا راته ووایه چې د 14 غویانو څو خپې؟ د 14 غویانو یاره 3200. وایه شین سوچ او سور سوچ. سور سوچ او شین سوچ او سور او شین، شین او سور، سور او شین، شین او سور. کتونکو دلته کې راسره نور ملګري موجود دي، هغوی طرف ته ورځو چې هغوی څه ویل غواړي. جي خوږه السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوږه نوم دې سره د کوم ځای سره تعلق دی؟ توپیل مې نوم د ګمبد سره تعلق ساتم. یو پوښتنه نه کوم، جواب یې راکړي. لس پېرې راته دا زر زر ووایي د ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو. ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو، ډک ټرک ډک ټیر. بل موجود دی، هغه نه هم پوښتنه کوم. جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. جي خوږه نوم دې څه دی د کوم ځای؟ مصطفی کمال له تالاش. یو تپوس نه کوم، جواب یې راکړي. کوشش به کوو. هغه کوم څیز دی چې خوله یې شته او غاښونه یې نشته؟ ساري یاره دې پته راته نشته. چې د 11 غویانو څو خپې؟ د زر وایه زر وایه.
قدرمنو کتونکو یو مرګر سره بل موجود دی هغه نه پوښتنه کوو خوږ السلام علیکم سلام علیکم خوږ نوم دې څه دی د کوم ځای الله ګمبت یو تاسو نه کوم جواب یې راکړي اول کو در وکوا خدای ته وایي چې ته غوینو سوخ پی دا پتا ده نشته موږ سره یو بل مرګر موجود دی تاسو پدې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی نوم دې سره د کوم ځای سیاست خان مې نوم دی او زیارت تعالی اوسېدونکی یم یو تاسو نه کوم جواب یې راکړي وکړئ چې تاسو وکړئ جواب راتلو انشاءالله لس پیری دا زر وای دا ډک ټرک ډک ټیر ډز وګو سوري نشم ویلی ټرای وکړئ نه دا ډک ټرک ډک ټیر ډز وګو سو پیری وای د ډک ټرک ډک ټیر ډز وګو ډک ټیر ډز وګو 10 پیری دا وای د ډک ټرک ډک ټیر ډز وګو د ډک ټرک ډک ټیر ډز وګو د ډک بس نشم ویلی کتونکو یو مرګر سره بل موجود دی دا هم خوښته چې زم سوي نو دا غنم پښتنه کوو خوګ نوم دې سره د کم ځای نوم می زبیر دی ور تغه مدینه آباد یم خدای راته وای لس پیر ته زر زوی چې ډک ټرک ډک ټیر ډز وکړو 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 ډک ټرک موږ سره امیر صاحب موجود دی ورزو دا خواله جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ امیر صاحب نوم دې سره د کوم ځای سره تعلق دی د بټخیل یم نوم مې یونس خان دی یو پښتنه نه کوم جواب یې راکړي وایي جی هغه کوم څه دی چې په سر ګرځي په سر ګرځي د اوبو په سر لرګی ګرځي مرګره موجود دی دا تر ته ورزو خوږ نوم دې سره د کوم ځای تعلق دی نماز پاک نوم دی تعالی اوسېدونکی ام لوګدارې یو تاسو نه کوم جواب یې راکړي جی و تر په دا راته وای کوم څه دی چې غاښونه شته خو نه نشته دا ګران دی ټرای وکړه نه راځي هغه کوم څه دی چې نه خوښته نه رنګ شته تاسو باندې سوچ په ډېر نه کې 30 سکند نشته ناراضي دا راته لس پیر زر وای شین سوچ او سور سوچ شین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ سین سوچ سور سوچ لشو کام قدرمنو کتونکو دلته کې زم سره بل مرګره موجود هم خوښته چې زم سویم نو هغه ته درود چا سویل غواړي خوږ السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ نوم دې سره د کوم سره تعلق دی نوم می یاسین خان دی او زیارت سره می تعلق دی یو تاسو نه کوم جواب پیراږي یاره کو ممکن در به کو کنه دا راته چې هغه کوم څه دی چې خوري مړېږي نه یاره چې لاړې تیرې سړی نه مړېږي نو سوچ به وکړه سوچ مې په خوا کو دي چې په سجي سړی نه مړېږي کباب باندې نه مړېږي چې ګډ مټه لال کې باغی سړی نه مړېږي یا زما څه کسان دی هغه به ډېر ښه خوړی شي بل کومه دا راته چې ته غوښنه سوخ پی دا تو غویانو 3200 سوچ په وکړه اتو غویانو اړ غویان کنه 832 نو